د پلار لیکونه لور ته. لیکوال جواهرلال نهرو. ژباړن نسیم سلیمی. پخواني مدنیتونه. د اوس وخت لپاره مو د قبیلو د مشرانو او پاچاهانو په باره کې په کافي اندازه خبرې کړي دي. اوس نو راسه چې یو څه پخوا زمانو ته ولاړ شو او د پخوانیو زمانو او هغو خلکو په باره کې خبرې وکړو چې په هغو وختو کې ژوند کاوه. موږ په دغو پخوانیو خلکو دومره خبر نه یو، خو بیا هم د پالایولیتیک او نیولیتیک انسانانو په مقایسه د دغو خلکو په باره کې ډیر معلومات لرو. دغه اوس لا د ډیرو سترو ودانیو کنډوالې سته چې په زرګونه کلونه پخوا آبادي سوي وي او دغو ودانیو د عبادت ځایو او قصرو ته په کتلو سره دا فکر کولی سو چې د پخوا خلک به څنګه ول او څه یې کوي. په دې باره کې د زړو ودانیو مجسمې او په ډبرو کې کیندل سوي یعنی حک سوي شکلونه او لیکنې ډیره مرسته کوي. له مجسمو څخه د نورو شیانو ترڅنګ دا معلومیږي چې هغو خلکو څه ډول کالي اغوستل. موږ په دقیقه توګه نسو ویلی چې انسانان لومړی وار چیرې ځای پر ځای سول او تمدن ته یې وده ورکړه. ځینې کسان وایي چې یو ډیر غټ هیواد و چې اوس یې خلک اتلانتس بولي او د اطلس په بحر اتلانتیک کې و. ویل کېږي چې په دغه وطن کې خلکو ژوند کاوه او ډیر متمدن و، خو د اطلس بحر په یو ډول د ډولو په خپل ځان کې ډوب کړ او اوس یې د مځکې پر مخ درک ورک دی. د دې خبرې کوم ثبوت وجود نه لري، یوازې کیسې پاتې دي. نو موږ کولی سو چې دا خبره پسې پرېږدو او ضرور نه ده چې چورت پکښې ووهو. ځینې خلک بیا وایي چې په پخوا زمانو کې په امریکا کې ډیر ستر تمدنونه موجود ول. ته پوهیږې چې خلک عموما فکر کوي چې کولمبوس امریکا کشف کړه، خو د دې معنا دا نه ده چې د کولمبوس تر ورتلو مخکې امریکا وجود نه درلودی. دا خبره په ساده ډول دا معنا لري چې د اروپا خلک تر دغه وخته پورې یعنی د امریکا په وجود خبر نه و. وروسته بیا کولمبوس ور پیدا کړه. د کولمبوس تر ورتګ ډیره موده مخکې خلکو هلته ژوند کاوه او یو ډول تمدن یې درلوده. موږ په یوکاتان کې چې په شمالي امریکا کې د مکسیکو په هیواد کې یو ځای دی او پیرو نومي هیواد کې د ډیرو زړو ودانیو خرابۍ لیدلی سو. ځکه نو موږ په اطمینان سره ویلی سو چې په یوکاتان یا یوکینټن او پیرو کې ډیره موده پخوا متمدنو انسانانو ژوند کاوه. خو موږ د هغو په باره کې ځکه څه نسو ویلی چې دغه اوس ډیر معلومات نه پکښې لرو. ښایي وروسته مو معلومات ډیر سي. په یوریشیا کې ښایي تر ټولو پخواني تمدنونه په بین النهرین مصر، کریټ، هند او چین کې ول. مصر اوس په افریقا کې ګڼل کیږي، خو موږ به یې ښایي په یوریشیا کې وګڼو ځکه چې ډیر ورته نږدې دی. کله چې هغو زړو قبیلو چې پخوا به له یوه ځای څخه بل ځای ته تللې غوښتي وای چې سره ځای پر ځای سي، نو څه ډول ځای به یې خوښ کړی وای؟ هغه باید داسې ځای وای چې د خوړلو مواد به په اسانۍ پکښې پیدا کېدلی او د خوراکي موادو یوه برخه د ځمکې د کرلو له لارې لاسته راتلی. د کرنې لپاره اوبه ډیرې ضروري دي. کښتونه بې له اوبو څخه وچیږي او په مځکه کې هیڅ شی نه کرل کیږي. ته پوهیږې که په هندوستان کې د باران په موسم کې اورښت ونسي نو ډیر ارتزاقي مواد نه کرل کیږي او کښتي یا قحطي پیښیږي. بې وزلو ته د خوړلو شیان نه پیدا کیږي او له لوږې مري. ځکه نو اوبه ډیر اساسي شی دی. په دغه سبب به پخوانیو خلکو هغه ځایونه د استوګنې لپاره خوښ کړي وي چې ډیرې اوبه ولري. موږ وینو چې دغسې هم ده. په بین النهرین کې د فرات او دجلې د دوو لویو رودو ترمنځ استوګنه شروع کړه. په مصر کې د نیل لوی رود درلود. په هندوستان
هندوستان کې د ګنگنا، جمنا او اباسین پر غاړه ډیر ښارونه ول. هغو ته اوبو دونه ارزښت درلود چې رودو ته په تقدس او سپېڅلتیا قایل ول. په مصر کې نیل د نیل بابا په نامه یاداوه او د هغه لمانځنه او عبادت یې کاوه. ته خبره یې چې په هندوستان کې د ګنگنا د رود عبادت کېدی او تر اوسه پورې هم مقدس او سپېڅلی ګڼل کېږي. ګنګا مور ورته وایي او د زیارت کوونکو غږونه یې پورته وي. سړی د دوی د عبادت په معنا په اسانۍ سره پوهېدای سي او معلومیږي چې د غرودو هغو ته څومره اهمیت درلودی. د غرودو خلکو ته نه یوازې اوبه ورکولې بلکې خاوره او ریګې ورته راوړل چې مځکې یې ډېرې غني او حاصلخیزې کولې. د رودو د اوبو او خټو په نتیجه کې مځکې ډېر حاصل کوي. دغه دلیل دی چې رودو ته مور یا پلار ویل کېږي. خو خلک دا عادت لري چې دا یې هېرېږي چې یو کار یې ولې کاوه. بې له دې چې له ځان سره فکر وکړي د نورو په شان کارونه کوي، یعنې د نورو پیښې کوي او کارونه یې کاپي کوي. باید په یاد ولرو چې د نیل او ګنګا رودونه ځکه مقدس یا سپېڅلي ګڼل کېږي چې اوبه او د خوړلو مواد لاسته ځنې راوړل کېږي.